د تورخم بندر به 4 ساعته پرانیستی وي. د پاکستان حکومت د دوشنبې په ورځ جولای لومړۍ نیټې چنګاښ 10 اعلان وکړ چې د تورخم بندر به د راتلونکي اګست میاشتې څخه 4 ساعته پرانیستی وي. پاکستاني مقاماتو دغه اقدام ښه خبر بللی او ویلي دي چې هدف یې د دوه اړخیزو تجارتي فعالیتونو اسانتیا ده. که څه هم پاکستان پخوا د تورخم بندر په 4 ساعتو پرانیستلو ټینګار کړی و، خو دغه وروستي تصمیم اسلام آباد ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني وروستي سفر وروسته نیول شوی دی. که څه هم چې د منځني ختیځ د هیوادونو سره د افغانستان سوداګري پراخه شوې، بیا هم د پاکستان سره سوداګري افغان سوداګرو ته د لنډې ترانزیټي لارې په دلیل مهمه ګڼل کیږي. له بلې خوا افغانستان ته هم د منځني اسیا هیوادونو ته د پاکستان د صادراتي کالیو لپاره یو مهمه ترانزیټي او تجارتي لار ده. د تورخم سرحدي لار چې اوس مهال د سهار له 6 بجو نه تر ماښامه د تجارتي کارونو او د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستې ده، بیا هم دغه موده د سلګونو لاریو لپاره چې هره ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي بسنه نه کوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي کړکېچونو په دې وروستیو کلونو کې څو ځلې د تورخم د لارې بندېدو سبب شوي او د دواړو هیوادونو سوداګریو ته زیات زیانونه رسولی دي. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کلونو کې د هند، چین، متحده عربي اماراتو او اروپا سره د څو هوایي دهلیزونو پرانیستلو سربیره د منځني اسیا هیوادونو سره څو ځمکني لارې هم پرانیستلې دي.